په سر کې د ځینو مهمو خبرونو مهم سرټکي. ملا برادر ویلي زه روغ یم او خپلمنځي اختلافات هم حقیقت نه لري. په خوست کې رسنۍ له خرابېدونکي حالت سره مخ دي. فرانسه له افغانستان سره 100 میلیونه یورو مرسته کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې اروپایي ټولنه وایي اروپا نور باید د امریکا پر پوځي وړتیاو تکیه ونه کړي. او امریکا، بریتانیا او استرالیا د چین اغیز کمولو لپاره امنیتي تړون اعلان کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیو کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات په کلکه رد کړل. هغه د کندهار ملي تلویزیون سره په یوه مرکه کې چې تېره شپه خپره شوه وویل له تېرو څو ورځو راهیسې کندهار ته په سفر تللی او رسنیو ته هم لاس رسی نه درلود چې د ده پر وړاندې شوي تبلیغات رد کړي. هغه زیاته کړه کومې قربانۍ چې ورکړې هغه د اقتدار او منصب لپاره نه وې. افغانانو ته د طالبانو د اختلافاتو له امله ډاډ ورکوي. ځینې راپورونه خپاره شوي وو چې برادر د طالبانو مشرتابه غړو ترمنځ د اختلاف راپورته کېدو له امله ټپي شوی و او ان ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې وې. دغه اوازې وروسته له هغه پراخې شوې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره ولیدل، خو په هغې لیدنه کې برادر نه و. دی وایي که کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای نو خپل سفر به یې ځنډولی وای او یا د لیدنې ته له سفره نشو ورګرځېدلی. د شنګهای غونډه به د افغانستان پر مسئله ورټولوي. ټاکل شوي چې د شنګهای سازمان په 21مه غونډه کې د سیمې پر امنیت او په ځانګړي توګه د افغانستان پر مسئله بحث وشي. چینایي رسنۍ وایي تمه کېږي چې په کېدونکې ناستې کې به له نشهیي توکو سره پر ګډې مبارزې هم خبرې اترې وشي. د ناسته په افغانستان کې د سرپرست حکومت تر اعلان یوه اونۍ وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو د تاجکستان په پایتخت دوشنبې ښار کې جوړیږي او د چارواکو په وینا د دې ناستې اصلي تمرکز به د افغانستان پر مسایلو ورټول وي. د دغه سازمان غړي به په ځانګړي ډول له امریکا څخه وغواړي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د دغه سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه د ورتلونکو کډوالو په تړاو هم اندېښمن دي او د مخنیوي مسئله به یې په ترسره کېدونکي غونډه کې مطرح شي. د شنګهای سازمان غونډه داسې مهال نیول کېږي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان نوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په ورته وخت کې د دغه سازمان غړي به په ځانګړي ډول له امریکا څخه وغواړي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د دغه سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه د ورتلونکو کډوالو په تړاو هم اندېښمن دي او د مخنیوي مسئله به یې ترسره کېدونکې غونډه کې مطرح شي. د شنګهای سازمان غونډه داسې مهال نیول کېږي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان نوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په خوست کې رسنۍ له خرابېدونکي حالت سره مخ دي. پر هیواد د طالبانو د واکمنېدو سره هممهاله په یو شمېر ولایتونو کې د رسنیو د تړل کېدو او ځینو نورو کې د نشراتو د کمیدو خبرونه ورکړل شوي دي. خوست هم هغه ولایت دی چې په تېرو 20 کالونو کې پکې د راډیوګانو او تلویزیونونو ترڅنګ ګڼ شمېر چاپي رسنیو هم فعالیت درلود. خوست مهال په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلین وایي په یو شمېر برخو کې پر رسنیو بندیزونه او ترڅنګ یې اقتصادي ستونزې هغه څه دي که پام ورته ونه شي نو لرې نه ده چې رسنۍ به خپلو نشراتو ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر چې په هیواد کې د بدلون راتلو وروسته د رسنیو روان وضعیت څاري وایي که د رسنیو دا حالت همداسې دوام پیدا کړي نو رسنۍ به تر ډیره خاموشي او په دې سره به هغه پل هم ونړیږي چې رسنۍ د ولس او حکومت ترمنځ ایجاد کړی. که حالت همداسې دوام وکړي ممکن ډېرې رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. کله چې د رسنیو فعالیت بند شو دا په دې معنا ده چې د ولس او حکومت ترمنځ پول ختم شو او ولس به وکولی شي چې خپلې ستونزې به په وخت تر مسؤلینو او یا مسؤلین خپل پیغامونه تر ولس ورسوي. په خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر محلنۍ هم فعالیت لري. خو ویره شته که حالت همداسې دوام پیدا کوي نو په دې ولایت کې د شته رسنیو د تړل کېدو او ځینو نورو د نشراتي ساعتونو د کموالي او په نشراتي پالیسیو کې د لوړ تغییر احتمال شته. طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولی خو د سیمه ییزو او محلي رسنیو لپاره د تمویل او حالت عادي کېدو لپاره یې کومه تګلاره هم تر اوسه نه ده اعلان کړې.
ټایم مجلې د سږ کال په 100 اغیز شیندونکو شخصیتونو کې ملا برادر شامل کړی. د افغانستان د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر د ټایم مجلې د 2021 کال د 100 اغیز شیندونکو شخصیتونو په قطار کې شامل شوی. ملا برادر چې د طالبانو د قطر د دفتر رئیس و، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د سولې په خبرو کې د رول لوبولو په خاطر هم مهم شخصیت بلل شوی دی. نوموړی له ملا محمد عمر اخوند سره یو ځای د طالبانو د تحریک له بنسټګرو څخه دی. ملا برادر د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو د موقت حکومت لومړی مرستیال وګمارل شو. په وروستیو ورځو کې د طالبانو په منځ کې د اختلاف او نښتې راپورونه ورکړل شول او ادعا وشوه چې ملا برادر وژل شوی، خو وروستي راپورونه وایي چې ملا برادر خوابدی شوی او اوس په کندهار کې دی. طالبانو دا راپورونه تایید کړي نه دي. د یونما مشره د طالبانو امنیتي چارواکو سر پر امنیت او نورو موضوعاتو غږېدلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما ویلي د دې ادارې مشرې دیبرا لاینز چهارشنبه کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلي دي. دې کتنه کې د امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي استازی هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د دې دواړو استازو د پنجشنبې پر سهار د طالبانو د استخباراتو برخې مشر عبدالحق وثیق سره هم کتلي دي. یونما له سراج الدین حقانی سره د کتنې په تړاو لنډه اعلامیه کې ویلي پر طالب چارواکو ټینګار وشو چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزاده توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې سراج الدین حقانی چې د طالبانو یو مهم مشر دی د کورنیو چارو وزارت سرپرست په توګه د ملګرو ملتونو له استازو سره کتنه کوي. د پوهنې وزارت سرپرست د یونیسیف ادارې له استازي سره وکتل. د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالله منیر د یونیسیف ادارې د کډوالو له استازي فیلیپو ګراندي سره په خپل کلي دفتر کې وکتل. د خبرپاڼې په وینا په ترسره شوې کتنه کې له دې ادارې سره هغه ستونزې شریکې شوې چې اوس مهال د افغانستان د پوهنې وزارت ورسره مخ دی. په دې لیدنه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر زیاته کړې چې پوهنې وزارت به تر دې وروسته د ښوونځیو د ښوونیز کیفیت لوړولو لپاره جدي کار وکړي او په وینا یې اوس مهال افغانستان په اسلامي روحیه سمبال قشر ته جدي اړتیا لري. نوموړي له یونیسیف ادارې غوښتي څو د معرف د پراختیا او د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې خپلې طرحې ورسره شریکې کړي او د پوهنې وزارت تخنیکي ټیم به یې د ارزولو لپاره کار وکړي. د پوهنې وزارت په خبرپاڼه کې همدارنګه راغلي چې په ترسره شوې کتنه کې د یونیسیف ادارې مسؤلینو د ښوونیز بهیر لپاره د اسلامي امارات برنامې ګټورې بللې او ډاډ یې څرګند کړی چې تر دې وروسته هم د افغانستان د پوهنې له بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا کتنې پر داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ښوونیز بهیر بشپړ نه دی پرانیستل شوی، خو هیله شته چې ژر تر ژره به ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي. سوداګر وایي چې امریکا د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته ورکړي. د کندهار یو شمېر ملي سوداګرو پرون د دغه ولایت په سوداګرۍ خونه کې راټول شوي وو او د بانکي سیستم د بیرته فعالیت کېدو غوښتنه یې کوله. ملي سوداګرو پرونۍ ناستې ته وویل په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو سوداګري کړې، خو په وینا یې د پیسو د لیږد رالېږد د غیر فعال سیستم له امله هملته بند پاتې دي. ملي سوداګر وویل د افغانستان 9.5 میلیارده ډالر بودیجه چې نړیوال بانک او امریکا کنګل کړې باید ژر تر ژره بیرته افغانستان ته وسپارل شي. د سوداګرو په خبره که د افغانستان بودیجه له کنګل څخه خلاصه نه شي نو افغانستان به له ستر اقتصادي بحران سره مخ شي. هغوی پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې او چټکې کړي. د یادونې وړ ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بېساري ډول لوړېږي.